خب نمیگم آرزیش میتونم دوات چه میکنیم این هفت ندیگه که تحت دی با جای پخته کردن جدا دیگه دوات چه میده پخته نمیکنم من پخته کنم من یعنی اینی دوات چه هست اینی ده څنګه به خبر نه کې استاد چې چیرې د مخې کار کړی دی کار خو کارونه هم ډېرې جلالآباد کې مې کړی کابل کې مې ولې نه سپیشل سیجی بخوره سلام بهم مطلب ولایت شریف نگران رستوران یونیک و تمام مردم عزیز شهر جلال آباد یک پیام خوب است و ما همیشه ما خدمت مردم آمدیم و ما می‌خواهیم که خدمات خوب را مردم ارائه کنیم. رستوران یونیک جدیداً فعالیت آغاز نموده و در سالات بین شهر جلال آباد موقعیت دارد که موقعیتش در بین چهارراه مصروفیت می باشد و نزدیک به آدرسش نزدیک به ریاست اطلاعات و فرهنگ می باشد. ما همیشه با خدمت مردم هستیم و غذاهای متنوع داریم. در رستوران ما از غذاهای ترکی پلاو است، ترکی مایچه است، ترکی ملنگ است، کندز کباب است و دیگر نوشابه های هر نوع نوشابه داریم و از قبیل جوستند داریم و آب 4 فصل داریم، آب میوه 4 فصل داریم. همه چیز با خوبی پیش میره.
دلته کېره نشي السلام علیکم لیدونکو کتونکو ټولو ته زموږ چارمیکس تاسو ته ښایو چې موږ کومه جوس جوړوو راځئ تاسو یې راسره وګورئ بیخي دا ټول ملایان ته خرابې دي کار کوي ها نه خرابېږي کیمرې کې وختونه کې په دې کارونه نو شو بیا ټول پښتون سره دي دا شاسان او درو ټول kolegano da tu kolegane کوم ما څنګه چې تاسو یې کولای فابریک نه زمير دوه بچی دي چې دا نه واجه ما واجه ما چې کوم ځات دي ګوري جوړ ته پاتې نه کوي یو پیښه ډاکټر وایي سیاست لرم یو بس کې ډاکټر نشي دا نرس نشي لوګ چې مې انا زمان ما استاذي واره که ځونه کېرو ستاسو شو ودرېږه سلو والا دي اي شاکر دا ولا هم ايه بابا دوته جوړ کا دوته جوړ کا سلو والا دا کې واره دا سلو والا taze السلام علیکم ټولو دوستانو ته زما د خواست دی چې په نګران ښار کې په یونیک رستورانت چې نوی په فعالیت پیل کړی دی ماشاءالله څنګه چې ډیکوریشن دی دغسې جوس او همدغسې خواړه دا هم ښکلي زما ټولو ګرانو هیوادوالو ته دغه یو پیغام دی چې په دغه انرژیانو پیسې ورکوو وطني جوس نه باید موږ او تاسو استفاده وکړو چې هم انرژي موږ ته راکړي هم صحت Alexandre vai ter que fazer isso tudo agora.
امیر استاد Пешко, бачо, бача. Пешко. Тема карты, пешку. Если пешку, то دور تريدنا واقع چې وګورو د ماحول وګورو د دې د فضا وګورو ډېر یو منظم او په اعلی کوالټي سره جوړ شوی دی لکه څنګه چې دا نور کارونه ډېر منظم دي دغه شان د جوس کیفیت وګورئ تاسو ډېر بهترین چیز جوړوي دومره پیسې چې لکه مخکې موږ مشتریانو سره خبرې وکړلې د هغوی تاسو وګورئ چې پیسې کمې خو کوالټي ښه اعلی کیفیت سره کم نرخ دلته هر څه تاسو ته داسې کولی شئ جوس راکړه جوس کباب راکړه مایچا وریجې دي همدارنګه نور هغه ټول چې دوی ته پلوري مشتریانو ځینې ډېر زیات راځي او بله دا چې موږ خپل هم عملاً ګورو یو داسې چې نمایشي کوي یو عملاً کتلي نوی کار باندې کوي زما تقاضا او غوښتنه هم دا ده چې هغه ملګري دوستان چې واقعیت غواړي چې پارټي جوړه کړي یو میله جوړه کړي کولی شي چې دغه ماحول نه خوند وکړي د پارټي لپاره بهترینه چوکۍ منظم ځایونه دا شته دی انشاءالله اسلام آباد تاسو ویډیوګانې وګورئ چې کوم خدمات وړاندې کوي دا به تاسو ټول په کې عمل وکړئ د افغان نیوز درنو لیدونکو سلامونه مې ومنئ په دې هیله چې روغ جوړ باسئ درنو لیدونکو دا چې موږ راغلي یو ننګرهار ولایت کې د جلال آباد ښار په زړه کې یو نیک په نامه جوس فروشي او همدارنګه رستورانت دلته تاسو مختلف شاوټونه ولیدل د اړوند دلته چون د دې هوټل یو تن منیجر را سره دی که څه هم د مصروفه دی بار بار ته مخابرې کیږي د وخت مې رانیولې ده سړي مشر السلام علیکم زه مانو محمد آغا ده فی الحال د یونیک کندوز کباب منیجر یم او څنګه دي تاسو چارې که څه هم د موږ چې ګورو د اختر پر رسیدو سره د تاسو فعالیت شروع شو ماشاءالله ډېر زیات مشتریان راځي ولا زمونږ دغه کم نیکان چې دغه د نهشتم د روزې باندې موږ افتتاح کړو او مشتریان راځي ان شاء الله ښه بیروبار ده او موږ هم غواړو چې خلکو ته خدمات وړاندې کړو تاسو خدمات به کومه برخه کې زمونږ خدمات دلته زه خپل منیجر یم د ګارسونانو مشر او دغه ته کندوز کباب کې موږ یونیک کندوز کباب لرو کابلی لرو سیجی لرو بریانی لرو آیس کریم لرو جوس لرو څلور رقمه او حالا ول دې چې تاسو دلته دغه خدمات وړاندې کوي نور د کوم پلان لري کنه او پلان لرو هغه موږ دلته پاسپورت هم لرو پاسپورت جوړو ان شاء الله شریخ ور سره لرو په برخه وړم را روان دی او شریخ لرو پاسپورت لرو او دغه نور د کاپی خانه چې دغه سیستم هم برابر او د خیره د خلکو رضایت څنګه دی تاسو د چارو خلکو رضایت ان شاء الله خدای راضي موږ هم دغه خدمات د خلکو ته وړاندې کوو هیڅ مشکل نشه اوسه پورې موږ مشتری نه خدای وکړي چې خفه نشي دغه ته موږ چې ارسه پکاري مثال قابلی سیجی ډوډۍ ارسه چې پکاري موږ ور سره په وخت کې راسو هغه مشکل نشه ډیر زیات مننه تاسو وخت هم په داسې حال کې مخابره هم در باندې بند کړل نو ډیر زیات وخت الله لره الله مو چر ډیر زیات مننه خوشاله اوسئ بله
ماته ورکړې ده. خبر ډېر نامي سیخ کباب ده او ډېر حقیقي سیخ کباب و الله دې په خیر او خوشحالۍ سره وچلې ښه هوټل ده ښه فضا لري ښایسته ماحول لري. السلام علیکم. تاسو په خیر قراری له صحت برابر د ښه جوړې په خیر نوم دې ووایه راځه. زه مزمن سلطانی ننګرهار د بیست ولسوالۍ نه او مسؤل د یونیک هوټل رستورانټ. د دې مسؤلیت ستاسو په غاړه دی نه؟ خوشحاله اوسئ. څنګه داسې سوچ پیدا شو چې د یونیک په نامه یو رستورانټ په داسې یو کوالټي او اعلی ډېر یو ښایسته ماحول هم برابر کړی؟ والا خیر اوسئ، مننه ماشاءالله. داسې خبره وه چې موږ یعنې ننګرهار کې ډېر ګرځېدلی اوسو، نوموړي کې غټ شوی اوسو، نو داسې ځای مې لیدلی نه و ځکه چې کابل کې داسې هوټلونه یعنې ډېر لکه ضیافت دی یا نور هوټلونه داسې په ډیکوریشن کې اعلی بالا جوړ شوی دی. نو ما خپله ماما سره مشوره وکړو چې ما باید یو ننګرهار کې باید داسې هوټل جوړ کړو چې باید نور نوي ښه ډیکوریشن باید دا خلکو ته یو نوی سوچ یو نوی شی ورته باید اختراع کړو. الله مو خوشحاله اوسئ. څنګه دي ستاسو چارې څنګه دي؟ ښې دي ښې نه دي؟ شکر دی ماشاءالله. زموږ یعنې هغه کوم هغه ظرفونه چې دي یا هغه کوم سیسټم چې موږ روان کړی ډېر بالا بالا دي او ماشاءالله هغه زموږ خلک هم تاسو خپل هم ګورئ چې بیروبار هم ډېر دی او ډېر خلک هم خوښوي او ډېر خلک موږ تشکر هم کوي دا ډوډۍ نه هر شی ځکه چې زموږ خیر اوسي اشپزان هر څوک خپله هماغه په حد اندازه خپل هغه زحمت وګاږي که ګارسون دی که هر څوک دی که سرګارسون دی هر څوک دی ټولو نه زه مننه کوم چې موږ ته ډېر زحمت هغه خلک چې خبر نه دي پیغام درته څه شوی؟ هغوی خلکو ته زما دغه پیغام دی چې راشي یونیک رستورانټ ته. ډیکوریشن د دې ډیکوریشن نه مزه والي، د دې غذاګان نه مزه والي، جوس نه مزه والي، آیسکریم نه هماغسې چې مونږ لوګو کې لیکلی دی چې یک بار امتحان بار بار نوشجان کوم هماغسه ډول بیا بار وخت دې مونږ ته راځي. ډېره زیاته مننه. خوشحاله اوسئ. آباد اوسئ. مننه. سلامت. صحیح شو. Dimi da uğraş orada. Zabira çiğ ne zarbi? Ona zırraşa. Siapa orang kan dia free.